ستړي مشئ. د اپریل 30 د کتاب له نړیوالې ورځې سره برابره ده. کتاب هغه ستر او نه ختمېدونکی کام دی چې هر څومره یې راسپړې د انسان په پوهه، علم، فکر او عقل کې نوې د بریا لارې چارې پرانیستل کیږي. د بریا په لور خوځنده ګامونه هغه څوک اوچتولی شي چې د علم او د پوهې په ګاڼه سمبال وي. د کتاب نړیواله ورځ چې د ملګرو ملتونو د فرهنګي، علمي او روزنیز سازمان یونسکو لخوا رامنځته شوې د نړۍ په څه د پاسه 100 هیوادونو کې هر کال د اپریل د میاشتې په 30 لمانځل کیږي. دا ورځ د روسیې هیواد لخوا د لیکوال د حق څخه د دفاع ورځ په نامه هم پیژندل شوې. د کتاب نړیوالې ورځې د لمانځلو وړاندیز د لومړي ځل لپاره د هسپانیې هیواد لخوا د یونسکو په 28مه غونډه کې وشو. د کتاب نړیواله ورځ د اپریل 30 ځکه ټاکل شوې چې دا ورځ د ځینو لیکوالانو او د نړۍ د فرهنګي شخصیتونو د زیږیدنې او یا مړینې ورځې سره برابره ده. د کتاب نړیواله ورځ د لومړي ځل لپاره د 1995 کال د اپریل په 30 ولمانځل شوه. موږ هم کارپوڅ وایي همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده. زما میلمه لیکوال او د کډوالو د حقونو فعال ښاغلی احمد الله صدیقي دی. صدیقي صاحب ستړي مشئ په خیر راغلی. سلامونه هغه مسکا نه تاسو ته او نورو لیدونکو ته. غواړم چې لومړی پوښتنه داسې پیل کړم، کتاب د یو ملت د جوړښت او پرمختګ لپاره څومره مهمه دی؟ ډیره زیاته مننه. تاسو پوهیږئ چې دغه د نړۍ د هر ملت او قوم چې تاسو وګورئ د پرمختګ تر شا لیکوالان او د هغوی پوهانو لاس دی او همداسې روان دی که نه. نو دا د یو قوم دغه کوم پرمختګونه چې تاسو ګورئ دا د لیکوالانو له طریقه کیږي او د هغوی پوهانو له لاسه کیږي چې د دوی دغه د ټولنې دغه فکر، د ټولنې دغه سیاسي، ټولنیز دغه ټول فرهنګي بدلونونه د دغه لیکوالانو کتاب له مخې کیږي. نو ډېر زیات اړین دی چې باید کتاب په ټولنه کې وي، کتاب لوستل په ټولنه کې وي، لیکوالان باید په ټولنه کې وي، د هغوی باید هڅونه وشي تر څو ځینې شیان چې په خوله نه ویل کېږي هغه د کاغذ پر مخې ته راوړل سي او نسلونو ته انتقال سي او پاتې شي. که اوس وګورو اوسني وضعیت په نظر کې ونیسو، د افغانستان خلک په ځانګړې توګه ښځې څومره کتابونو ته لاسرسی لري چې مطالعه کړي؟ مثلا نظام ته که بیا سړی ګوري خپل هیواد ته بیرته ورځي، بیا په هغه حالت ته ګوري. تاسې د قرآني آیتونه هم که تاسې وګورئ د پیغمبرانو لارښوونې دا د کتابونو له لارې انتقال شوي موږ تاسو ته او همدارنګه نسل ته راپاتې کېږي، د یو نسل نه بل نسل ته پاتې کېږي. مګر هغه نظام، هغه خلک چې قرآن او حدیث نه مني هغه به زموږ ته د کتاب په ارزښت باندې څه پوه شي. نو بدبختانه که هیواد ته موږ ورځو بیرته، هیواد کې نه یوازې د کتابونو مخه نیول شوې، د انسانانو د غږونو مخه نیول شوې، غږونه یې ټپ شوي دي. خصوصا ځکه بیا زموږ خویندې نه یوازې په دغه تیرو تقریبا 4 کلونو کې، دنه پخوا هم د دوی په اوله دوره کې دوی هم بې برخې پاتې شوي وو. هغه وخت چې موږ ډاکټران یې درلودلې او امیدونه یې ول چې دغه نن سبا کې باید فارغان لیدلې، موږ په 4 کلونو کې په زرهاو نرسانې، د طب ډاکټرانې او همدارنګه نورو مسلکونو نه باید زموږ محصلین فارغ شوي او ټولنې ته به خدمت کړې وای. نو بدبختانه هغه ټول ودرېدل او دا نو هیواد یې موږ ته کلونه بیرته وروسته وغورځوئ چې یو ورځ مطالعه په یو هیواد کې بند شي نو هغه ټولنه بربادۍ طرف ته دي. او موږ او تاسې روزانه ګورو د حالت 4 کلونه په موږ راواوښتل، خصوصا ښځو او نجونو ته چې هر څه ورنه واخیستل شول، عزت، غرور، هر څه ورنه واخیستل شول په بدبختانه. اوس مهال موږ وینو چې په افغانستان کې طالبانو په یو شمېر ډېرو مهمو کتابونو هم په لوستلو یې بندیز لګولی، په پلور یې بندیز لګولی دی او اجازه نه ورکوي چې په کتابتونونو کې دغه کتابونه خرڅ سي. د دغه سانسور او محدودیتونو تر سیوري لاندې لیکوالان او شاعران څنګه کولی شي چې د ولس غږ یا خپل غږ پورته کړي؟ اوسنی نظام دوی د حق د وینا نه ویره لري. دوی ویره په دې لري چې حقایق ونه ویل شي او حقایق زغملی نه شي، ځکه دوی داسې کارنامه نه لري چې په هغه کې دوی پرې وویاړي. او دا خو تاریخ هر څه لیکي.
نو دوی د اولې دورې نه نیولې تر دا اوسه پورې څه کارونه چې کړي دي دا بس د خبرو قصه نه ده، دا د هغه ریسرچونو او منابعو او نړیوالو ته هم دا خبره معلومه ده. نو لکه څنګه موږ یادونه وکړه چې لیکوالان ډېری وخت هغه څه په خوله نشي ویلی، هغه د قلم په واسطه او په کاغذونو راکاږي، هغه نن راتلونکي نسلونو ته پاتې کېږي. او دا خلک اوس دنه ډارېږي چې سبا ورځ د همدغې طالب چارواکو بچي دا کتابونه لولي، چې ولولي چې زما پلرونو څه کړي دي. نو دا یو بل داسې هغه کورني مسایلو ته به لمن ووهي. نو دغه ویره دوی په دې باندې پوهېږي، ځکه چې اوس 10 کاله مخکې افغانستان هم نه دی، د دوی اوله دوره هم نه ده، هر څه پوه شوي دي، بچیان یې په خارجونو کې تعلیمونه کړي دي، که هغه خویندې دي، که هغه د لورګانې دي، که هغه د دوی بچیان دي، په ټول هر څه باندې پوهېږي، حتی په انګلیسي ژبه باندې پوهېږي. او ډېری کتابونه حتی د انګلیسي ژبونه پښتو دري ته ترجمه شوي دي چې دا هر څه دوی ورته لاسرسی لري. نو په دغه خاطر باندې هغه کتابونه مخ یې نیولی. خو دا چې لیکوالان څنګه کولی شي نورې لارې هم لري. لیکوالان لیکنې د خپل دوام ورکړي، ټولنیز رسنۍ دي، که په وطن کې دي البته نشي کولی. یو چېرته چا سره خبرې مې کولې، هغوی ته مې ویلې ما دغسې موضوع ده، هغه ویله چې یاره دغه ژباړل خو به ډېر سخت دي، ځکه چې دا خو لږ سیاسي اړخ لري او دغه خلک خو په موږ باندې ډېر بندیزونه لګولي. بیا ما ورته ویله چې بس تاسې خپلې ژباړې ته، خپلو لوستلو ته، خپلو لیکنو ته ادامه ورکوئ، نور داسې دوستان شته چې هغوی به درته خپور کړي. ټولنیز رسنۍ شته، کتابونه چاپېږي، د هېواده بهر نورو ځایونو ته دې واستول شي. خو دا داسې حکومت نه پاتې کېږي. دوی اوله دوره موږ تاسې ولیدله 3-4 کاله دوام ونه کوي، بیا به هم دوی ولاړ شي. خو لیکنې نه شي کېدلی چې د هغه باید مخه ونیول شي، هغه باید همداسې پاتې شي. دا باید ولیکل سي وروسته، که دا نن نه سبا نه بل سبا نشر ته باید ورسېږي. خو دا په یو لیکوال د یو لیکوال حق دی او په هغه باندې دغه ملت حق هم کېدلی شي چې هغه څه ګوري او دی نه لیکي، هغه حقایق ګوري او دوی نه لیکي. نو لیکوالانو ته هم زموږ خواست همدا دی چې هغه حقایق چې تاسې یې ګورئ ویې لیکئ. لکه په ژوندي باندې انسانان چې کله ژوندي وي او خپلو سترګو هر څه ګوري، هغه په ریسرچ کې یو هغه دی چې لیفډ ایکسپیرینس دی، تاسې ژوند کړی په همده کې، په خپلو الفاظو، په خپلو قلم چې خپله دا ونه لیکي، دا د ټولنې حق در باندې کېږي، د تاریخ حق در باندې کېږي. او که بیا وروسته زه نه یم او بل څوک زما په اړه کتاب لیکي، بیا هغه کې نو معلومه نه ده چې هغه به کوم طرف ته دا په صحیح ډول ولیکي وی نه لیکي. نو هغه ژوندي لیکوالان چې فعلا لپاره په افغانستان کې وجود لري، افغانستان نه بهر دوی مجبوره دي چې د ده لپاره دغه حق ادا کړي، باید لیکل وکړي. صدیقي صاحب، راځم ستاسو کتاب ته د سبا لپاره تنده یا Thirst for Tomorrow. ډېر جالبه نوم ښکاري او ډېر ژور ماته ښکاره شو. ولې دغه نوم مو انتخاب کړی دی؟ بیا به د کتاب په موضوعاتو هم بحث وکړو. Thirst for Tomorrow دا اول نوم بل څه و. نو وتعرض لکه زما غږ اوري او موږ ګوري، هغه سره مرسته او نور دوستانو سره مشورې سره. او بله دا چې د ژوند د تجربو د ژورو څخه تېرېږي. دغه کیسه هم دغسې ده، لکه فزیکي تنده چې هغه لپاره تاسې وګورئ چې هره ورځ دغه د موړولو لپاره اړتیا وه، د ښه ژوند کولو لپاره، د تعلیم لپاره، د سولې لپاره تنده، همدارنګه د وقار او د عزت لپاره تنده. دا هغه څه و چې کتاب دغه 14 چپټر هم په همده باندې راڅرخي، چې په وطن کې موږ او تاسې هغه وخت کې یوازې دغه خوب لیدی، د خوب مو نشو لیدلی، ځکه چې که تاسې خپل خوب چاته ویل نو تاسې به بندیان کېدلی، ټکول کېدلی، مجازات کېدلی به. نو دا د ژوند د ژورو کیسه ده. نو ځکه د سبا لپاره کتاب موضوع څه ده؟ په څه راڅرخي؟ دا د هغه افغان ماشوم کیسه ده چې البته د میلیونونو افغانانو کیسه، چې دوی نه د حق اخیستل شوی دی. دوی د خوبونو اجازه نه درلوده چې خوب ورته وګوري. که هم ګوري، کله چې موږ د خوب په هغه کوو چې بیا بل رقم خلک تعبیر نه کړي، کله چې موږ خوب ګورو هغه د سبا خوب ګورو، د سبا لپاره، د ښه راتلونکي لپاره، د یو باعزته ژوند لپاره، د باغروره کوم چې موږ افغاني غرور ته وایو، د هغه د بقا او د هغه د ساتلو لپاره کوم خوبونه چې موږ ګورو، دا د هغه افغان کیسه ده چې د اوبو خرڅولو نه، د سړکونو نه، هغه شاقه کارونه یې شروع کړی دی. دا نه یوازې زما، تاسې هر افغان وګوري، خپل ځان به پکې وګوري. پرون چېرته مخکتن هم درلودی او کتاب چې کله هم توضیحات ورکوئ چې هغې ویل دا کار خو موږ هم کړی، دا خو په موږ هم راتېر شوی. نو ما ویل دا خو زما ستا کیسه ده.
نو اوس یو پی ایچ ډي کینډیډیټ دی او د نړۍ په پوهنتونونو کې درسونه وایي او د نړۍ پوهنتونونو کې تدریسونه کوي او نړیوالو ته خدمت او وطن ته خدمت رسېږي. دا دغه ماشوم قصه ده چې یو وخت کې موږ نړیوالو په ترهګرو پېژندلو، اوس هغه ماشوم د هېواد راپاڅېدلی دی، نورو ته تدریس او نورو ته درسونه وایي. د ننګرهار په کوڅو کې د اوبو پلورل او بیا تر پی ایچ ډي پورې رسېدل، دغه سفر مو څنګه ممکن کړ؟ څومره سختۍ مو ولیدلې په دغه لاره کې؟ اول خو د کتاب اجازه چا نه راکوي چې ولیکم. ځکه موږ تاسو وطن کې داسې روزل کېږو چې ته باید قوي واوسېږې، په پټه خپل درد باید خپله وزغمې او نارینه لپاره ژړا وایي. اجازه تاسو به هیچا نه درکوله د دې کتاب د کورنۍ نورو دوستانو سره چې مشوره کوي چې څنګه موږ تاسو پښتنو دود تم داسې دی چې ته نر باید ونه ژاړي، ولې دا خو ډېر عیب دی او نر باید هغه څه ونه وایي چې د هغې کې د کورنۍ بې عزتي یا هغه پکې وي. دلته په غریبۍ کې بې عزتي او دا شیان نشته، خو دغه د ژوند ځینې لوړې ژورې دا بیانول په افغانستان کې یو رقم ته ننګ ښکاري. نو بالاخره اجازه راکړه چې خبرې مو وکړلې کورنۍ سره چې ګورئ دا هغه څه دي چې زموږ راتلونکي نسل به موږ نه څه زده کوي. که تاسې والدینو ته مې ویلي او همدارنګه که نیکونو مې یو څه لیکلي وای چې تاسې څه شی کړي ځان لپاره، ټولنې لپاره، وطن لپاره، کومو سختیانو نه تېر شوي یاستئ او په لیکنې بڼه مو درلودئ، ما نه لوسته، ما ویل چې بلې و موږ نیکونو داسې کارونه کړي او دا یو نوه راتلونکي نسل لپاره لکه دا موږ لپاره دا به یو رقم الهام وای. نو بیا نو وملیکه، مشوره راکړله، تر ډېره حده پورې مرسته راسره وکړله. هغه یاداشتونه چې هغوی خپله تازه کړل چې زما په یاد به نه وو، هغه یاداشتونه چې هغه لوړې ژورې چې په ژوند کې موږ ولیدئ چې په یوه اتاق کې په غټ فامیل به ژوند کوئ او صحیح د غریبي وه مګر د مینې یو ښه ژوند هم وو. په دې کتاب کې نه یوازې د غربت او دا نور مسایل دي مګر د کې د افغانستان نوره ښکلا هم بیان شوی. دا کتاب مو څو فصله دی او کله چې مو دغه کتاب لیکه تر ټولو سخت فصل کوم مو چې تاسو لیکه او سخته په تاسو تمامه شوه؟ 14 چپټره دی. دا تقریبا د 3 برخې لري چې د جلال آباد برخه دا بیا کابل ته راځي او بیا د امریکې ته راځي. دا په 3 برخو باندې ویشل شوی خو اصلا 14 چپټره دي. بل دا چې د هر چپټر په وروستیو کې ځوانانو ته پیغام دی، لوستونکو ته پیغام دی کې پروت دی او 3 جنریشنو لپاره 3 نسلونو ته پیغام پکې پروت دی. یو دا زموږ تاسو فلانه وسنۍ نسل چې دی بیا یو راتلونکي نسل دی، بل هغه نړیوالو ته پکې پیغام پروت دی چې هغه باندې بحث کوو چې ولې اول چې په ژبه په انګلیسي دا ولیکل شوه، دا باندې بالخیره بحث وکړو. د ټولو نه سخت‌ترین چپټر پکې هر چپټر چې تاسو لولئ یو احساسات له مخې لیکل کېږي، طبعا ځکه چې دا ستاسو قصه ده او د افغانان پکې تصویر کوئ او دا یو ناول نه دی چې سړی هغه ته ولاړ شي، دا خو د خپله قصه وه. نو دا سخت پکې دا و چې هغه د ماشومتوب هغه غربت، ناامني دا بیا تکراری ته او ناست یې د احساساتو کوم احساسات چې تاسو په ژوند کې موږ او تاسو ولیدل او هغه خو موږ دفن کړي معمولا تر ډېره پورې دفن کړي مو دا بیا ته ځان سره مخامخ کېږي، خپل د تیر سره مخامخ کېږي. دا نو ډېره سخت دی. هغه ستر حقیقت نړۍ ته بیانوي چې چا ورته پورې جرأت یې نشو کولی. دا ماته سخت و، لیکل یې دومره سخت نه و لکه دا چې ته بیا ځان سره مخامخ کړې او مخامخ ودرېږې. دا ډېره سخته و راته. کتاب مو چې کله چاپ نه راووته بیا ځلې مو خپله ولوست؟ جرأت مې نشو کولی ځکه چې بیا درېیم ځل کېږي چې بیا یې ولولم. یو خو تاریخ خو داسې چون تېرېږم ورنه د ده لپاره تېرېږم چې کوم ځای کې مې غلطي نه وي کړې یا داسې څه مې نه وي لیکله چې هغه کې خدای مه کړه د خلکو پکې زیان وي. مخکې له دې نه چاپېږي ډېر څو ځلې مې دا لوست دی، خلکو دوستانو یارانو کومکونه او مرستې هغه باندې چې خدای مه کړه داسې کلمات نه وي چې فیوچر راتلونکي جنریشن او نسلونو لپاره داسې څه پکې نه وي چې البته ما غلطۍ باندې لیکلي وي، خو بیا یې نشم لوستلی ځکه چې ډېره سخته ده چې بار ځان سره مخامخ کېږي. خو یوه خبره کولی شم چې هغه سم چې لیکلي دي، هغه سم چې لیکلي دا به نسلونو لپاره ډېر ګټور وي
نړیوالو لپاره باید ګټور وي چې نړیوال دا وګوري چې موږ نور هغه خلک نه یو چې تاسې موږ په ترهګرو باندې پیژنئ، هغه خلک موږ نه یو چې تاسې به هر ځای کې کېناستئ افغانان او د ترهګرو مسله هم یادوله او هغه وروسته پاتې هېواد په لست کې مو شامل کړي وو. کلونه ناامنترین هېواد صحیح ده چې موږ ناامني درلودله مګر غریبي او غربت هم درلودی. موږ ویاړلي خلک وو، خصوصا په تېرو 20 کلونو کې موږ په نړیوالو سټیجونو کې ولاړ وو او د نړیوالو سره په سټیجونو کې ولاړو. موږ مقامونه اخیستي دي، لومړي مقامونه مو اخیستي مختلفو سپورټ نه راواخله او داسې د ښځو په برخه کې څومره فعالیتونه موږ درلودی، څومره لاسته راوړنې مو درلودلې. دغه هغه موضوعات وو چې بیا وایم چې نه دا نو داسې هغه دی چې نسلونه باید په دې باندې وویاړي. ولې مو دا کتاب په پښتو نه لیکه، ولې انګلیسي ژبه؟ یادونه مخکې په ده وکړئ چې نړیوال چې موږ په ترهګر پیژني نو موږ پښتانه خو پوهېږي پې چې موږ هر افغان که د 14 ولایتونو را حساب کې قصه یې حد اقل 50-60% یو شان وي او پښتو یې مسته اوس لپاره خو وایم چې انګلیسي باید نړیوال په ده باندې پوه شي. افغانان خو په قصه پوهېږي، نړیوال باید په ده باندې اوس پوه شي چې نور هغه نوم باندې چې موږ پیژني. دلته یو قصه کول غواړم. زه چې کله امریکا ته راغلم 3-4 میاشتې مې تېرې شوې او چېرته مې کار کوئ، یو چا سره مخامخ شوم چې همدا ومې ویل د کوم ځای ما د افغانستان یم، مستقیم یې د اسامه بن لادن نوم راته واخیست. یعنې نړیوال په دغسې یو ذهنیت موږ ته کته، هغې سره بیا موږ زه کېناستم، هغه اوس زما ډېر کلک ملګری دی ځکه نه پوهېده. نو ته چې نړیوال هغوی په ژبه یې باید پوهېږي او بل هغه افغانان چې په د وطن نه بهر دي هغوی خو اوله ژبه اوس انګلیسي ګرځېدلی. که تاسې وغواړئ یا ونه غواړئ د هغه ماشومانو لومړنی په کور کې ژبه اوس انګلیسي دی ځکه 8 ساعته 9 ساعته درنه مکتب کې روزانه او 15 ورځې مکتب ته ځي، پلرونه هم دومره ورسره وخت یعنې که وغواړئ دغه انګلیسي ژبه ده نو دوی ته باید دغه پیغام وي ماشومانو دپاره چې دا کتابونه ولولي چې دوی نیکونه د دوی وطن د کومو حالاتو نه تېرېږي، وطن کې څه ول څه وشول، دا د وطن ښکلا دا باید بیان شي، دا باید په کتابونو کې وشي او دغه نسل چې دلته د هېواده بهر دي هغوی ته هم پاتې شي او د دننه هېواد کې خو به د هغې نه هغوی ته لیکل کېږي او لیکل شوي کتابونه دي. صدیق صاحب زه غواړم چې یا لیواله دې ته یم چې په لنډو کې راته د هغه ماشوم چې د نګرهار په کوڅو کې اوبه خرڅولې بیا کابل ته راغلی، بیا له کابله امریکې ته راغی او هلته یې خپل ژوند جوړ کړی دی او د پی ایچ ډي کاندید دی. د ده د ژوند خلاص که راته ووایې مهرباني. ډېر مسایل دي. هغه ماشوم رالویږي په داخلي جنګونو کې چې رالویږي جنګي اذان سره ډزې اوري. دا هغه ماشوم دی چې بیا د یو ځای نه یو ولایت نه بل ولایت ته ځي او همالته په ژوند کې لکه څنګه چې نور عام وګړي ژوند کوي. په هغه وخت کې هم څوک چې میلیونران ول هغوی ژوندونه ښه ول یا یو هېواد بل هېواد ته ولاړل، خو دا ماشوم همالته بیا هم پاتې چون پلار یې نه غلو نه غاصب و، یو غریب کار انسان و، پاتې شو په همغې نورو میلیونونو نور افغانانو په شکل پاتې شو تر څو مکتب یې همالته وویلی. تنده ورسره پروت و، تنده ورسره د ښه ژوند کولو و، تنده ورسره د ده و چې باید څنګه هېواد ته، خو په هغه وخت کې چې ماشوم نه پوهېده فقط یوازې دومره به یې خوب لیده چې یو ښه راتلونکی به وي، موږ په امیدونو باندې ژوند کوئ په افغانستان کې. او بیا چې کله د مور و پلار دا غریبي او د غټ فامیل لیدی نو دی ډېر په کم سن کې په 8-9 کلنۍ شاوخوا کې د کار شروع کوي، اوبه یې خرڅولې او شپې 2 بجې به بیا د خپلې کورنۍ سره لکه هغه وخت کې په ننګرهار کې یخ خرڅېده، دا یخونه چې به ول 2 بجې 3 بجې شپې به ته هغوی سره به یې یخ ته مرسته به یې کوه خپل د پلار سره، بیا به د ورځې مکتب ته ته بېخوبي هم وه، کله به وهل ټکول به د مکتب له خوا نه هم و ورسره، خو د به بیا هم خپل هغه کوم خوب او کومه اراده چې دی درلودی هغه نه پرېښودی. بیا ډېر په لنډ وخت کې درسونو سره دی په ډېر کم سن کې استاد شو د انګلیسي، 15 کلن ځوان چې دنه به شاګردان ډېر عمرونه به یې ډېر ورنه، خو ده به بیا هم تدریس کوئ، د تدریس سره چون غریبي ډېره وه هم دومره کوی شو چې د هغه تدریس له لارې خپل مور پلار ته نفقه هم پیدا کړي او مکتب ته هم ولاړ سي.
پوهنتون یم سنا سال ته ویلې بیا کابل ته ولاړی کابل کې چې وظیفه والته خو بیروکراسي ډېره وه کابل کې دا یو بل کلتوري تغییر ډېر زیات جامو سره به چا لیدلې خندل به در باندې په هغه وخت کې چې دا اطرافي او ډېرې لړۍ شوه هلته هم ته ګورې په کابل کې بالاخره وظیفه د کابل کې شو چې کابل ته وظیفه کې هم داسې واسطه وادي دومره ډېره وه چې استعداد معلوم به نه و یو کس به ډېر بې استعداده به و هغه په لوړ پوزیشنو کې به و شناخت دا مسایل و هلته هم ډېرې مبارزې وکړلې دننه تر څو خپل حق یې بالاخره واخیست هلته بیا زمینه ورته مساعده شو چې راغی امریکې ته امریکا ته هم چې راغی نو په ارامه ناست نه و ځکه هغه تعلیم سره چې مینه د وړوکوالي نه و نو دی نه غوښتل چې باید همداسې پاتې شي دی ویل چې په امریکا کې دوه کاره وکړي یا به ښه کار کوي او یا به ښه تعلیم کوي خو ده به دواړه کوو یو ځای ده به هم کار کوو هم به تعلیم کوو ځکه چې ده پسې شاته وطن کې فامیل و او بالاخره تعلیم شو ماسټري هم شوه دکتورام تقریبا خلاصه ده پی ایچ ډي دا اوس تاسو سره مخامخ غږیږي ډېره مننه خوشحاله یو چې بریالیتوب څلي ته رسېدلي یاستئ ستاسو یو بل کتاب هم فکر کوم چې ترلاسه دې لرئ که لږ معلومات دغه کتاب په اړه هم لیدونکو ته ورکړئ بلې یو بل کتاب اوس کار پرې روان دی خو البته دا په دواړو ژبو دی دا به د افغانستان د تیرو 40 کلونو په اړه وي دواړه ژبې پښتو او انګلیسي پښتو او انګلیسي باندې به وي ځکه چې دغه مشترک ناکامیانه وي د دواړو حکومتونو د امریکا راتګ افغانستان ته او دارنګه د افغانستان سبایث شو چې سم مشکلات په افغانستان کې او دا رهبری په جګړو کې رهبری ده او په تابعیت کې رهبری ده او په مقاومت کې څنګه رهبری کیږي نو دا در چون زما پی ایچ ډي په رهبری کې دی نو ما وخت یو څه انالیسز د ځان سره ولرم د افغانستان په تړاو او نړۍ ته مو ښیو چې تاسو څه ستونزې وزېږولې په وطن کې څه ناکامیانې مو ولې درلودلې په چا مو باور وکړئ کومو ستونزو تاسې درلودلې چې باید تاسې نه وای شوی په وطن کې نو دا هغه څه دي چې د به راتلونکي کتابونو کې له خیره نوي کال کې یا څو میاشتو کې به له خیره خپور شي اوس هم په افغانستان کې ډېری ماشومان کار کوي او سخت کارونه ترسره کوي دغه ماشومان ته ستاسو پیغام څه دی چې دوی څه وکړي دا ماشومان زه مې یو وخت کې ماشوم وم دوی د باید صحیح ده چې دوی غږ ورنه اخیستل شوی دی دوی ته ویل شوي چې تاسې یې نشئ کولی دوی ته ویل شوي دي چې تاسې به په جګ اواز نه غږېږئ تاسې د خوبونو حق نه لرئ مګر داسې په ماته ویل شوي دا خبره نو دا ارادې ته ضرورت لري یو قوي هوډ او ارادې ته ضرورت لري چې باید نه ورته وویل شي او دا د نه ویلو دود لږ سخت دی په وطن کې مګر اوس هغه نن نه دېرش 40 کاله مخکې موضوع هم نه ده خلک ډېر په اسانۍ سره نه وایي او د نه زده کول باید موږ زده کړو لکه په هر حالت کې موږ ډېر هو هر خبرې ته هو وایو د دې لپاره چې احترام دی عزت دی صحیح ده موږ او تاسې په وینه کې عزت او احترام شته مګر کوم ځای کې چې نه باید وویل شي باید نه ورته ووایو نو راپاڅېږئ خوبونه ډېر هغه امریکایان وایي تاسې بیګ ډریمز وګورئ خوبونه ډېر لوی وګورئ او حتما ورته رسېږئ دوه وروستۍ پوښتنې کوم یوه دا چې په دغه کتاب کې آیا داسې څه مو هم لیکلي دي چې وروسته له چاپه په پښیمانه شوي یاستئ نه داسې څه پکې نشته هغه حقایق دي او که په حقایقو باندې څوک خفه کېږي خفه دي شي داسې هغه څه پکې نشته چې چاته پکې بې عزتي نه ده شوې او کوښښ مو هم دا نه دی چې چاته بې عزتي وشي خو حقایق باید وویل شي د یو لیکوال فکر کوم چې هغه اساسي مسؤلیت همدا دی چې هغه څه په سترګو ګوري او هغه حقایق بې طرفه باید پاتې شي او حقایق دې باید ووایي چې دا ما د خپل ځان نه شروع کړی خپل اول او بیا مې د ټولنې هغه نور حقایق را بیان کړي او برسېټ کړي مې دي او د دغه کتاب لوستونکو ته ستاسو پیغام څه دی یو خو په هر چپټر په پای کې یو پیغام لرم
خپل تجربې هم شریکې دي او ځینې ستراتیژیانې هم ورته بیان کړي دي او بیا خاص یو پیغام وي هر چپټر په پای کې. د افغانو ماشومانو ته باید پیغام او نورو لوستونکو ته باید پیغام دغه وي چې صحیح ده چې نړۍ به تاسو ته په داسې سترګو ګوري، په ډېر وروسته پاتې افغانانو په سترګو به تاسو ته ګوري. نړۍ نه که تېر شي تاسو خپله چې کوم د خپله وطن کې یاست، اوسنی نظام هم تاسو ته په دغه سترګو ګوري، خو دا ستاسو شخصیت نه ټاکي. غریبي ستاسو شخصیت نه ټاکي. بېوزلي یعنی د جامې ستاسو شخصیت نه ټاکي. ځکه چې یو ځای کې ما یو کتاب لوستل ویلي چې تاسې جامې ساړه واغوندئ خو کتاب نوی واخلئ. په دې معنی که موږ تاسې څومره غریبان یو خو کتاب لوستل باید پرېنږدو. نو لوستونکو ته او ماشومانو ته خصوصا دغه اوسني نسل ته او موږ نه چې وروسته کوم نسلونه دي دوی ته باید همدا وویل شي چې ستاسې سرنوشت ستاسې شخصیت تاسې په خپله ټاکلی شي او چاته اجازه مه ورکوئ چې بل څوک یې درته وټاکي. ځکه موږ کلونه نورو ته غوږ وو، زموږ برخلیک به نور ټاکل راته. چې کله مکتب کې وو مدرسو ته به تلو ملایانو به راته ټاکه. ډېری بدبختانه ډېری کورونو کې به موږ والدینو ته کتئ چې څه هغه کوي موږ به هم هغه کوو. برخلیک به موږ ته والدین ټاکه په ډېر احترام سره کورنۍ ته، مګر خپل برخلیک باید موږ په خپله وټاکو. دغه جرأت باید لږ ولرو. د مشرانو سره مشوره کول ښه کار دی، مګر برخلیک ټاکل دا ستاسې په لاس کې دی. که چېرته یو بل لیکوال دی هغه وایي چې ته کتاب لکه هنداره ده، چې هندارې مخې ته ودرېږې نو یو انسان که احمق وي نو هغلته ډېر هوښیار سړی نشي لیدلی. نو که ته برخلیک خپله ټاکې او د هندارې مخې ته ودرېږې هغه څه ګورې چې تا ځان ته ټاکلی. نو هیله ده چې لوستونکو تاسې خپل برخلیک په خپله وټاکئ. ډېره زیاته مننه ښاغلی احمد الله صدیقي دا چې په کارپوت سوایي کې له موږ سره مېلمه وئ. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. سلامت. لیدونکو له تاسو هم مننه. تر بیا ښې چارې.